حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې قرآن کریم کې یو بسم الله سره چې د چا یارانه وا نو په بسم الله کې کتاسو اوشماري نو نولس حرف دي نولس او هغه ملائکی چې کومې په جهنم مقرری دي هغه ملائکو ته قرآن کریم کې زبانیه ملائکه وایي نو هغه ملائکی هم نولس دي او هغه داسې ملائکی دي چې په جهنم کې په اور تازه کولو باندې مقرر او په خپل داغه ملائکو پوزیشن داده چې داغي د خله او د سپېګمونه د اور لمبي وزي د ډېر قهر او د غضب نه نو علما لیکي چې بسم الله کې نولس حرف دي او زبانیه ملائکی چې دي دا هم نولس دي نو یو بسم الله سره یارانه چې د سړی دنیا کې وا نو الله پاک به د دې په برکت باندې د هغه زبانیه د قهر د نولس ملائکو نه په امان کې وساتي قرآن کریم کې بل یو سورت ده سورت ملک ورته وایي تبارک الذی بیده الملک دا سړی چې د شپې سملی او دا سورت او یو بیا سملی نو دا سړی چې مرشي نو دا تبارک الذی به د په قبر څوکیدار ولاړی د قبر ته چې عذاب راځي نو دا تبارک الذی به واپس کوي او لاندې به دته نه ورپړي